بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربان دی. ګرانو عزتمندو درنو مشرانو همزولو او کشرانو ورونو خويندو د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ د اړخه ټول افغان ولسته کاغه د دنیا په کم ګټ کې هم سي د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه پاکي هلي او نیکی پیرزونه وړاندې کوم. زمانه نننې موضوع د ډیورنډ د تورا کرخه ده. سونه پورې چې د ډیورنډ تعلق ته نو ډیورنډ لاین دا یو تاریخي ستونزه ده. نو په دې وجه باندې زه دا کوشش کوم چې زه تاسو ته د تاریخ پرونه کې په دې باندې یو څه خبرې وکم. ګرانو وطنوالو، هر کله چې انګريزانو د هندستان نه خپيره چاپیره کړې او د هندستان په مال او دولت خېټه واچوله، نو غوسره یو یره پیدا شو چې حسنه چې بل څوک موږ سره په دې کې شریک شي او زموږ چې دا کم مال او دولت به هندستان دی په دې چې کوم خېټه چوله چې دې کرا سره شریک نشي. په دغه زمانه کې د برتانوي استعمار نه علاوه دغه یو بل استعمار هم وجود لرلو چې هغه د روس استعمار. نو په دې وجه انګريزانو دا کوشش کوي چې موږ ته بل یو داسې حالات پیدا نشي چې روس په هندستان باندې حمله وکړي. خو هندستان الله تعالی داسې پیدا کړی دی چې په هغه کې د درو طرف نه هغه ته سمندر دی او مغرب طرف ته اوچه ده چې په هغه اوچه کې د غرونو یو طويله یو ډېره لویه سلسله ده او په هغه غرونو کې یو درې درې دي. نو انګريزانو دا سوچ وکړ چې موږ به هم دې درو ته په څه طریقه باندې ځان رسو، ځکه چې هغه په دې مطمئن وو چې د سمندر د غاړې نه موږ ته څوک هیڅ نشي ویلي، ځکه چې دا غوي سمندري طاقت دومره سیوا چې په هغه ورځ کې به هغه ته د سمندر شازاته وي. خو د بده مرغه کومه د تاریخ وګدو کې وګورو نو چې کم کسانو په دې درو باندې راتیر شوی دي، کاغه سکندر یونانیو، کاغه بیا عربو او کاغه هر څوک ایوان تر دې پورې کې هغه کې زمونږه مشرانمو نو په دې درو باندې راتیر شوی دي، هندستان فتح کړی دی او بیا په واپس راغلي دي. خو د بده مرغه دلته یو بلا بدبختی د پښتنو و، ځکه چې په دې درو باندې یو دسه قوم اوسي چې هغه قوم ته پښتون ویل شي چې هغه سره د خپل وطن د خپل ځان زیاته مینه ده. نو چې سهل ظلم په دې درو باندې کې دي، نو دغه پښتانه داخنه به تفاوته پاتې کېدي نشو. نو دغه د لپاره $2 یا خو به هغه خپل د غیرت د پد د جګه شمله راغشته او د دشمن په خپو کې به خوده او د غلامي جون به تیرو، او یا به د خپل وطن چې خپل وطن هغه خپل مور بولی، نو دغه د دفاع لپاره به توري تلاس کو. نو زما ګرانو ورونو او خويندو پښتنو توري ته لاس کړی. په دې سلسله کې انګريزانو اول دا کوشش وکړو چې په مختلفو معاهدو سره دوی د افغانستان د دولت سره خپل اړیکې مضبوطې کړي. نو اوله معاهده دوی په کال 1309 کې وشوه چې په هغه وخت کې شاه شجاع د افغانستان بچاو. دویمه معاهده په کال 1338 کې وشوه چې په هغه وخت کې شاه شجاع شړلې د ملک نه شړلې شوی بچاو چې هغه معاهده د شاه شجاع د رنجیت سنگ او د انګريزانو په منځ کې شوی. او بیا دریمه معاهده په کال 1309 او یارین کې د بدنامي زمانه معاهده چې هغه ته ویل شي هغه د ګندمک معاهده و چې یعقوب خان سره شوی. بیا وروسته په کال 1393 کې امیر عبدالرحمن خان سره معاهده کیږي. خو د بدبخته دا ټوله معاهده زمونږ مشرانو صرف او صرف د خپل کورسو د لپاره کړی. هغه د خپل وطن د خپل خاورې او یا د خپل د ولس هیڅ کس په خیال نو ساتلی. اوس خبره داسې ده چې په دغه ورځو کې انګريزانو ډېر کوشش وکړ چې په څه طریقه باندې د درې سبداسي طریقې کنټرول کړي چې هغه د افغانستان سره چې د کمی وادي کیږي او د کمی معاهدې کیږي هغه په نظر کې اوساتل شي. خو د بدبختنه دغه یو بل خبره ومستراله. روس چې هغه بل استعمار چې دغه نه د برتانوي استعمار ډیره زیاته یره کېدله، هغه د کال 1318 والا تر د کال 1300 او ایام پورې
د مرکزی اسیا نه خپې راچاپېر کړې چې لکه سمرقند، بخارا، کوکن، خیوا دا ځګنه ټول هغه قبضه کړل چې هغه ټایم کې به د علاقو ته هغوی روسي ترکستان ویل. بیا د سره انګريزانو ته نور یاره هم پیدا شو چې دوی خو د علاقې قبضه کړي او اصلا چې دوی په افغانستان باندې راشي او په موږ باندې حمله وکړي. نو د کال 1315 نواله تر د کال 1388 پورې دوی د سرحداتو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ چې هغه صرف د روس استعمار او د برتانوي استعمار په منځ کې وو. خو بدبختی دا و چې فیصله زموږ د وطن کې ده، فیصله د روس او د افغانستان په منځ کې د سرحد کې ده، خو افغانستان په دې کې شامل نه. لکه څنګه چې اوس ټرمپ فیصله کوله 13 میاشتې د افغانستان متعلق، خو د افغانستان د دولت نه تاسو هم نه کړی. ګرانو وطنوالو، زموږ دولت اوس هم د کال 1315 او د کال 1388 په وخت کې اوسي. ملګرو، په کال 1388 کې امو دریا د روس او د افغانستان په منځ کې سرحد وټاکل شو. هر کله چې انګريزان د روس نه بیغمه شو، نو بیا هغوی افغانستان ته سترګې خړې کړې. نو په دغه دوران کې هغوی د ریل یو پټلۍ کوټې ته هم ورسوله او په وانه کې خپل فوج جمع کول شروع کړل. امیر عبدالرحمن خان هغه سره هم یاره پیدا شو چې یاره اوس خو دوی ځان ته یوازې کړم، نو هسې نه چې اوس برتانوي هند په ما باندې حمله وکړي. نو په دې وجه باندې امیر عبدالرحمن خان په کال 1388 کې د هغه وخت په هندوستان کې وایسرای لارډ ډفرن هغه ته یو مکتوب لیکه چې هغه یو میشن راولېږي چې د افغانستان او د هندوستان په منځ کې د سرحد خبره وشي. خو د کال 1390 پورې په 2 کال کې هغه میشن رانغی. نو بیا په دغه دوران کې په کال 1390 کې امیر عبدالرحمن خان د هندوستان لپاره چې په برتانیې کې کم سکرټرو چې دغه نوم ویسکاونټ کراس دغه نو هغه ته ولیکل چې دغه شانتي که تاسو یو میشن دلته راولېږئ چې هغوی سره زه خبرو کوم چې د افغانستان او د هندوستان په منځ کې په سرحد باندې مونږه خپلې خبرې ترې وکړو. په هغه وخت کې هغه یو مکتوب لیکه همدغه سکرټر د برتانیې نه لارډ لینډونز ته هغه ته په مکتوب کې ولیکل چې ته دا خبره په څه طریقه باندې افغانستان سره حل کا. نو هغه یو کس وټاکه په دغه میشن لپاره چې دغه نوم جنرال رابرټ. خو دا جنرال رابرټ هغه کسو چې د افغانستان او د برتانوي استعمار په منځ کې چې دویم کم جنگو، نو په هغه کې د جنرال رابرټ هغه په کابل باندې اور لګولې او الته یو ډیر زبردست کورډ مارکیټو چې هغه کې به دغه نه د سمرقند، بخارا، خیوا او تر د کاشغر نه چین نه به خلک راتلل، دلته به بزنس کېدو، بیا به د دې نه خکته قصه خریته ته او بیا به خکته تلل. نو دې چې ځان ته ډیر مهذب قوم وي د انګريزانو، دوی زمونږه هغه مارکیټ د خاور سره خاورې ک او وسوځو. نو په دې وجه باندې امیر عبدالرحمن خان دا خیالو چې یاره که زه اوس د سره خبره کوم نو دا خبره به د خلکو خوښ نشي. نو په دې وجه باندې هغه د لیت الله لکار واغش دا خبره څنګه رسو کیږي نو خبوي ځکه چې د جنرال رابرټ دغه د ریټایر کېدو ورځ رانږدې وي. په دې دوران کې انګريزان په دې خبره باندې غوسه شو چې دی ولې د لیت الله نه کار اخلي. نو انګريزانو دوی ته اختار ورکړ. نو امیر عبدالرحمن خان دوی ته یو مکتوب ولیکه چې هغه مکتوب د سره یو انګريز کار کو چې دغه نوم مستر پاین دغه په ذریعه هغه مکتوب هغه ته ولیکه هندوستان ته چې تاسو ماته هغه نقشه راولېږئ چې کومه نقشې په ذریعه باندې و تاسو په د افغانستان او د برتانوي هند په منځ کې دا کومه کرخه وباسي چې هغه سټیم انګريزانو هغه ته دغه راولېږله نقشه راولېږله. نو په هغې کې د وزیرستان، د نیو چمن، شګۍ، بلندخیل، ممن، اسمار او د چترا علاقې هغه د افغانستان جدا شوی. نو امیر عبدالرحمن خان دوی ته یو خبر وکړه چې دا زما وینه ده، دا زما خپل قوم دی، دا زما مسلمانان ورونه دي. نو که تاسو دوی زمانه جدا کړل
او زما وینم د ځان جدا کړه نو زمانه خو به جدا کې خو تاسو به مرانه خپل نه کې بیا ورته دوی چې ګوره کچری دا زمانه جدا شي نو زما حالت به ډیر زیات خراب شي نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا علاقه د افغانستان نه موجوده کوي خو د امیر شیر علي خان خبره چې انګريزان هر کله خپل یو مقصد وټاکي نو بیا که هغه مقصد ته د خلکو د وینو په دریاب کې لمبوي نو هغه وخی دوی د اس پروا نه کوي خو دوی خپل منزل ته ځان رسول غواړي او دغه شانتي برتانوي استعمار د امیر عبدالرحمن خان دا خبره ونه منله ګرانو وطنوالو د دینه پس سر هنري مورټیمر ډیورن هغه په مشرۍ کې یو میشن د پیښور نه په 19 سپتمبر کال 1893 کې روانېږي جنرال غلام حیدر خان چرخي هغه دغه ډیر تود استقبال وکړ او بیا چې هر کله په 2 اکتوبر کال 1893 کې دوی کابل ته ورسېدل نو په کابل کې ورته د امیر عبدالرحمن خان د 21 توپو سلامي پیښ کړه هغه د پښتنو په سینې باندې چاله راخول راغلو امیر عبدالرحمن خان هغه ته د 21 توپو سلامي پیښ کړه او د خپل زوی حبیب الله خان په کور کې د غوید استوګلې بندوبست کړو اخر په 12 د نومبر کال 1893 کې د امیر عبدالرحمن خان او سر مورټیمر ډیورن په منځ کې د ډیورن د معاهده فیصله وشوه او په هغه باندې دسخط وشوه څخه خلک دا خبره کوي چې په دې د امیر عبدالرحمن خان دسخط نشته زه دا منم خو په دې باندې د ملکای برتانیې دسخط هم نو هغه ډیورن را لګړو او د امیر عبدالرحمن خان د طرف نه هم د کمیشنرانو او یا نور څه کسانو دسخط کړی وي ځکه دا د ډیورن د تور خمار تر اوسه پورې زمونږ په سینه باندې پروت دی بیا په 14 د نومبر دغه په سبا د په سلام خان حال کې خپل سرداران راغختل او امیر عبدالرحمن خان ورته د ډیورن په متعلق د ټولي خبرې وکړي او دوی ورته وی چې ډیورن ډیر زیات سیاستدان دی پارس باندې پوي دي او فارسی ژبه ولا ډیره خبرځي نو په دې وجه زموږ خبرې ډیر زر حل شوې ډیورن چرکله واپس هندستان ته لاړ دی په 14 د نومبر لا هندستان ته نو الته د دنه اخباري نمائندګانو تاسو کو نو دا ورته وی چې دا کیرخه چې موږ راخله نو دینه چې دا هندستان تر ته کومه علاقې دي دا د برتانوي هند حصہ نه ده دا مونږه صرف په دی وجه باندې راجو دا کړی چې مونږه په دې علاقه باندې سفیر اف انفلوئنس چې دلته مونږه د امیر عبدالرحمن خان دغه ختم کو د هغه چې کوم اثر رسوخ دی هغه ختم کو دلته کې یو کیپټن دی دغه نوم دی انګریز کیپټن دی دغه نوم دی کیپټن هیو لیویس نیویل هغه یو کتاب لیکلی دی کیمپین ان د نارث ویسټ فرنټیر هغه چې امیر عبدالرحمن خان سره یو احساس شو د ډیورن د معاهده نه پس چیرې دا خو یو سیاسي کلخه ده دا یو عارضی کرخه ده نو اسنه چې د سفیر اف انفلوئنس په ذریعہ یعنی د اثر او نفوذ په ذریعہ دا چرته دوی بیا مستقل نکی نو هغه ما همیشه هغه سره دا فکرو بیا یو بل امریکایي ډیپلوماټو دا غنمو جیمز ویلیام سپین هغه د وی چې د افغانستان او د برتانوي هند په منځ کې چرته هم تعلق بالکل په دی وجه باندې خنشو چې هغه د ډیورن خبره وا چې د دوی په منځ کې د ډیورن د معاهده شوی و چې دا یو د دوی په منځ کې د بدمزګي د تناو او د توپیر یو ډیر لوی خندو بیا چې ارکله په کال 1815 کې خبره کېدله چې اوس دلته خطکشي کیږي د ډیورن لاین نو امیر عبدالرحمن خان هغه ته وی چې مال به د ممندو مکمله علاقه راکوي د غیس علاقه به نه راکوي چې پای کې به د ډاګ بوه ډاګ سره به موږ ټول علاقه راکوي بیا په کال 1890 کې په یو خط کې هغه چې کوم امیر عبدالرحمن خان لال الګن ته لیکلو په هغه کې ورته لیکلو چې تاسو کومه نقشه ماته را لګلې ده هغه کې ګوتې وخلې دي دا هغه نقشه نه ده چې کومه نقشه باندې موږ تاسو سره په کال 1893 کې خبرې کړې بیا لال الګن په کې معمولی غونډه کې تبدیل وکړي او دته هغه نقشه واپس ورولېګله خو دا غي باوجود په کال 1890 کې
په قبایلو کې چې ارکله د ډیورن لاین خدکشي کې ده نو یو ډیر لوی الته کې خلک را پاسېدل یو ډیر لوی جنگ شو خو دغه جنگ په دوران کې امیر عبدالرحمن خان بالکل خاموش ناستو او هغه وی چې دا د برتانوي هند اندرونی مسله ده دلته دغه پرونو باندې بمباري کېدي انګريزان پر ختلو هغه وجل او دوی چې دا د انګريزانو د اندرونی مسله ده په برتانوي هند کې ګرانو او وطنوالو یو لیکوال دی ارنولډ فلیچر رومي دی هغه یو کتاب لیکلی چې دا کتاب نوم دی افغانستان هایوے اف کانکویسټ هغه کې هغه لیکي چې څه وخت برتانوي هند برتانوي استعمار په امیر عبدالرحمن خان باندې دا کرخه په زور باندې ورتپله دا غو د شرایط مطابق نو دا هغه وخت چې انګريزانو د افغانستان نه خپيره چاپیره کړې او صرف یو لارې ورته پرېخوه چې هغه د هندستان لار و اول ورته انګريز بچي په خپل باندې ناستو او دغه شانتي د افغانستان بر دنیا سره ټوله رابطه هغه په برتانوي هندستان په لار باندې وي او د افغانستان بیرونی دنیا سره هیڅ قسمه تعلق بغیر د غوډ د کوم خارجي پالیسي و هغه بغیر د انګريزانو نه دوی نشو کولای بیا یو بل لیکوال دی چې دغه نوم دی فیریر هغه په خپل کتاب افغانستان کې لیکي چې د ډیورن دا کله دا یو ډیره غیر طبيعي کله ده ان نیچرل هغه وایي چې د کلی د پښتنو یو ډیره لوی څه په خپل مس کې په دوه ځایو کې تقسیم کړه نو په دې وجه د دې کلی دا یو غیر طبيعي کلی ده او د دې کلی نقصانات ډیر زیات دي او فائدې ډیر زیات کمی دي بیا بل یو انګریزي لیکوال دی سر ویلیام بارټن هغه په خپل کتاب نارث ویسټ فرنټیر اف انډیا هغه کې لیکي چې مونږ د پښتانه د خپل خاورې نه د خپل ورونو خويندو نه دا وینم خو جدا کړل او بیا پنجاب سره شامل کړ نو مونږ په هغه خلکو سره دوی شامل کړ چې پنجاب سره نن د دوی س تاریخي نه س د جبي او نه س کلتوري تړونو او په دوی مونږ د برتانوي هند قانونونه په زور باندې ورتپل نو دغه وجه ده چې په پښتنو کې زمون سیاست کامیاب نشو بیا یو بل انګريز دی چې داغه نوم دی سلف ولف کیرو هغه لیکي چې د پښتنو او د پنجابیانو په منځ کې نه صرف چې نه د جبهې تړون شته نه څه کلتوري تړون شته نه څه تاریخي تړون شته بلکې په حیثیت د مسلمانانو هم دا د یو بل نه بالکل مختلف خلک دي ملګرو امیر عبدالرحمن خان په کال 1901 کې هغه وفات کیږي او دغه په ځای دغه زوی امیر حبیب الله خان هغه پر تخت باندې کینی امیر حبیب الله خان چې څنګه په تخت کې ناست نو په هغه وخت کې انګريزانو چې د پلار لا کم 13 لک روپۍ ورکولې نو هغه په بند کړي او چې وسله به ورکوله دغه سپلای ورته بند کړه او وجه سخوله انګريزانو حبیب الله خان ته وی چې دا معاهده چې موږ ستاسو پلاس راکړو دا هغه سره موږ شخصي کړو ځکه دا موږ د افغانستان دولت سره نه وکړي نو په دې وجه مونږ تعالی دا دغه نشو درکولې دا پیسې نور نشو درکولې نو دا کال 1900 او 15 پورې اغلا نه دغه پیسې ورکي او نو وصله خو امیر حبیب الله خان ورته یو خبر وکړه چې ټیک ته مال ما راکوي خو بیا د ډیورن مسله چې کومه ده لاین هغه ختمه ده بیا هغه سره تاسو او زموږ استعلق نشته خو انګريزانو دا نه غوښتل نو بیا د سره یو بل فیصله وکړه چې بس راځي چې کینو او په خپل مسکه یو خبر وکړو نو بیا په 28 د مارچ کال 1900 او 15 کې یو بل معاهده وشوه خو د دې معاهده یو ډیر زبردست شکل داري چې کله دا معاهده کې دا نو امیر حبیب الله خان بیا ورته وی چې زبا د بوهای داګ د ممند ټول علاقه او د اسمانځي علاقه په کې غواړم کداغه مال نه کې مسله بیا روانه ده خیر زبانی خبره خوش وي خو چې بیا لارډ کرزن راغی او هغه وی چې مال اجازه تراکې چې زه دلته خدکشو کوم نو هغه ورته وی چې تر څو پرم دا نور خبره زما منلې نو دا زه نشم کولی او نتیجه دا شو چې د ډیورن مسله اوم بیا دغه شانتي ګډه وډه پاتې شو خو دې کې یو بل ډیر اهمه مسله ده چې هر کله په کال 1915 کې دا معاهده وشولې دغه سره حبیب الله خان سره نو چې کومه کیرخه راخکل شوې ده هغه د هغه کیرخه نه مختلف ده چې کومه په کال 1303 کې شوه مطلب دا دی چې د ډیورن هغه معاهده چې کومه په کال 1300 او 3 کې شو هغه مکمل لغوه شو هغه مکمل ختم شوه او دا کله چې په کومه طریقه باندې دا بدل شوی دا نو هغه کله
دا غي کاپی ما سره موجوده ده او هغه د امریکای د CIA په ارکایف کې موجوده ده. ګرانو وطنوالو، بیا په کال 1914 کې د اولنې جنگ عظیم شروع کیږي چې په هغه کې دوه اړخ ورو. یو اړخ ته فرانس، برتانیا او روسو او بل اړخ ته جرمني او استریا، هنګري، ایټالي ورسره او بیا وروسته سلطنت عثمانیه هم د دوی سره شامل شو. هغه ډیر کوشش وکړ چې امیر حبیب الله خان لرال او ورته وی چې موږ د هر څه کومک درکو، خو په دغه باندې وروخیجه په برتانوي هند باندې او د عباسینو پر خپل ځمکه آزاد کړه. خو امیر عبدالرحمن خان هغه دغه نه خوښول چې هغه دغه خپکی انګریزان خپکی. حالانکه په دغه وخت کې پښتانه سرداران دوی ته دا خبر په ګوته کړه چې برازه چې د ممکنه فائدہ واخلو او مونږه خپل ځمکه د انګریزانو نه آزاد کو. خو امیر حبیب الله خان دا خبره ونه منله او نتیجه دا شو حبیب الله خان جلال آباد کې کله ګوش نیمه کارګاه ته لاړ، هغه التمر شو او قتل کړ شو چې دا د فروری شلم د کال 1919 خبره ده او د اوسه پورې پته نه لګي چې چا مړ ک. خو ډېر تاریخ پوهان دا موي چې دغه یو وجه کې دي شي چې د پښتنو سردارانو خبرونه منله چې په هندستان باندې حمله کړې. داغه د مرګ نه پس داغه ورور د یو هفته د پاره بچا کېږي نصر الله خان. خو بیا په دغه وخت کې امان الله خان په کابل کې گورنر، هغه د خپل بچای اعلان وکړ او هغه بچا شو. نو هغه یو بل اعلان وکړ چې افغانستان به بالکل مکمل آزاد او خود مختار وطن وي او د کورنۍ او بهرنۍ پالیسو کې به د مکمل آزاد وي، چې دا خبره د انګریزانو خوښ نشوه. او په شپږم د مې کال 1919 کې نواخله تر د 3 جون کال 1919 پورې د برتانوي هند او د افغانستان په منځ کې دریم جنگ شو. دغه جنگ نه پس دوی په مری کې یو معاهده وکړه چې پاره کې د انګریزانو د طرف نه سر ایچ ګرانټ ناستو او دغه نه د افغانستان د طرف نه علي احمد خان ناستو. نو دا معاهده په 8 د اگست کال 1919 کې وشوه. خو د دې معاهده نه پس امیر امان الله خان خپل استقلال واغشتو او ستم چې حالانکه دغه پرې خودل زمونږ پښتانه د ډیورنا تر د عباسینو پورې د نیمه زیات افغانستان هغه پرې خودو. حالانکه ستم چې د جنگ اعلان وکړ نو په هغه ورځ کې په هغه وخت کې په پیښور کې اعلامیه د دوی د طرف نه خوري شي چې موږ دا اعلان جنگ وکړو او په کار د کوڅه پښتونخوا خلک مصر ودرېږي او د کوڅه پښتونخوا ټول خلک په یو چغه د دسره ودرېږي. ملګرو، هر کله چې امیر امان الله خان استقلال د نیم افغانستان واغشت نو په کال 1920 کې هغه خپل اړیکې د شوروي اتحاد سره شروع کړې. شوروي اتحاد هغه ډېر کومک وکړ، نقد پیسې ورکړې او بیا ورته د هندوکش د غرونو اوښلول او په منځ کې ورته د سلنګ لار جوړ کړه چې دا خبره د انګریزانو خوښه نه وي. نو انګریزانو بیا دوی سره رابطه وکړي چې مونږه تاسو سره یو بل معاهده کوو او دا معاهده په کال 1920 کې په 22 نومبر باندې په کابل کې وشوه چې په هغه کې د انګریزانو د هندستان د خارجه چارو سکرټر هنري آر سی ډبس او د افغانستان د طرف نه محمود طرزي وو. د کابل معاهده خودلته یو بل خبره تکول غواړم چې د کال 1919 کې چې کومه د پنډه معاهده وا هغه کې د ټولو نه اهم خبره چې کومه هغه دا وشوه چې د اوسه پورې د افغانستان او د برتانوي هند په منځ کې کومه معاهده شوې دي هغه ټول ختم شوې. مطلب دا چې دا هغه کې یو انکسچر چې ملپان ورته په پښتو کې ویل شي، زمیم ورته ویل شي او په انګلیش ورته انکسچر ویل شي. هغه کې دا باقاعده لیکل شوی دي چې د اوسه پورې کومه معاهده د برتانوي هند او د افغانستان په منځ کې شوی هغه ټول ختم شولې. ملګرو، د کال 1900 او یوشتم د معاهده نه پس په دغه معاهده کې یو ډیر اهمه خبره ده. پای کې ماده نمبر 14 چې کومه ده هغه داسې ده چې په هغه ماده کې دالي کلی شوې دي چې که یو طرف ته هم
څوک وغواړي چې د دې معاهدې نوزي نو دا غي به ضرورت نه چې هغه د بل طرف نه تاسو کی بلکې چې هغه په کوم ورځ باندې اړیزه ورکي چې زه د دین وزم نو په کال کې بعد دننه هغه د دې معاهده نوزي او دا معاهده یو اړیزه معاهده ده چې دا د 3 کالو د پاره نو په دغه وخت کې یو دغه د انګريزانو ډېر خپلیټیشنو د کنزرواتیو پارټي سره لار برکن هډنمو هغه یې زه حیران یم چې د اوسه پورې دا خبره هغه په کال 1915 کې کړې ده چې دوی ولې نه راپاسو د معاهدې نوزینه خاص کر دغه خبره د افغانستان خو د بده مرغه مونږ چې کله کرسي ته کینو بیا صرف کرسي په نظر راځي او نور خبره نه راځي چې په سر د پاسم پاکستان راغی ملګرو پاکستان جوړیږي او د پاکستان د جوړېدو نه پس په کال خو دغلته یو بل خبرو مسترازي چې څنګه پاکستان خبره کیږي او پاکستان جوړیږي نو چې اعلان کیږي د پاکستان د جوړېدو نو د افغانستان چې هغه ټیم کې شاه محمود چې هغه دغه وزیر اعظم نو هغه دغه توي انګريزانو ته چې زمونږه معاهده ټول چې د اوسه پورې سونه شوې دي هغه د برتانوي هند سره شوې دي دا غیر د چارواکو سره شوې دي نو چې اوس د اغوي دلته حکومت ختميږي او غوزي او دلته دا وطن بل چاته پاول کیږي نو هغه سره زموږ هیڅ تعلق نشته او دا ټول معاهده چې کوم دي دا ختم دي خو انګريزانو دا خبره ونه منله خو دې کې اهم خبر څه ده اهم خبره دا ده چې شاه محمود دا په 13 جولای کال 1900 وختم کې دا خبر کړي لکه د پاکستان د جوړېدو مخکې نو دا د دنیا د قانون په لحاظ سره دا ډېره اهم خبره ده چې کومه ماته وکیلانو کړي ده چې د پاکستان د جوړېدو مخکې دا خبره کړي ده ګرانو وطنوالو د پاکستان د جوړېدو نه پس په کال 1900 او نه سلوختم کې پاکستان په مغولګي کلی په افغانستان کې دننه د افغانستان په دې کلی حمله وکړه چې په کې زموږ درش ماشومان او خزي سړي ټول شهیدان شو نو بیا په 28 د جولای کال 1900 او 19 کې په کابل کې زهیر شاه لوی جرګه وغوښته او په کې دا خبره وکړه چې مونږ د افغانستان او د برتانوي هند په مسکه چې کومه معاهده شوی تر د ډورونو پورې هغه ټول مونږ نه منو او مونږه دا غنه مکمل دا سره زموږ اختلاف دی په دغه ورځو کې یو برتانوي دغه سفیرو په دغه کې په افغانستان کې چې هغه د کال 1953 نه والا تر د کال 1955 پورې په افغانستان کې وو دغه نوم ډینیل لاسلس هغه یو برخیتار انګلستان ته ولګ چې د ډیورن د کرخي په معاهده کې دومره سوري دي کچره د افغانستان دولت دا خبره بین الاقوامي عدالت ته یوړه نو موږ دغه سوري بندول نشو او موږ نه د پاکستان په دې کې کوم کول شو خو چا وړي وي خبره سوال خدا دي نو لکه څنګه چې په کال 1908 کې په میونخ کې یو اګریمنټ شو هټلر په هغه وخت کې د چکوسلواکیا پریزیدنت هغه راوخته چې دا غنومو ډاکټر ان هاشا هغه راوخته او په هغه باندې دغه ومکه دغه دوه علاقې چې وي ته بوهمیا وي او بلته مریوي وي هغه او جوړ باندې جرمني سره شامل کړي خو چې هر کله جنگ ختم شو جرمني ماته خوړه نو هغه علاقې واپس چکوسلواکیا ته ملو شي ځکه چې خلک مرا پاسې دلو او دولت مرا پاسې دلو اوس زدلته دا خبر ختموم خو که تاسو د دې ډیورن لاین دغه متعلق سوال وي چې د قانوني حیثیت څه دي نو زه دغه لپاره او تاسو په خدمت کې حاضرم چې تاسو سموي دغه لپاره زه تاسو ته تیار او تکړه ناست ګوره ورو دا یو ډېر زبردست سوال تاسو ډېر ښه سوال وکړو چې د دې حل لار څه ده اوس دا ډېره په غور سره دا خبره وره چې څنګه ما تاسو ته خبر وکړه چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې شاه محمود خان هغه دا اعلان وکړ په 13 جولای کال 1920 کې چې زمونږ ټول معاهده هغه د غسر شوی وي د برتانوي هند سره نو دا غنه پس دا معاهده ټول لغوه دي او د سر زمونږ هیڅ تعلق
پاتې نشو. د دې په مقابله کې د دې خبرې جواب پاکستان داسې کوي. پاکستان د یو کنونشن حواله کوي. دغه کنونشن نوم دی ویانا کنونشن آن سکسیشن اف سټیټس and respect of treaties یعنی VCSSRT. دا هغه کنونشن دی چې د دې کنونشن په 11مه ماده باندې پاکستان دا وایي چې مونږه د برتانوي هند جایز اولاد یو او زه به دا خبر ثابتوم چې دا د برتانوي هند ناجایز اولاد دي. ګرانو وطنوالو خبره داسې ده چې هغه دا وایي پاکستان چې دا د یو بایندینګ بایلیټرل اګریمنت یا دوه اړخیزي اګریمنت په رڼا کې دا خبره د دې ته رسي چې مونږه د برتانوي هند اولاد یو نه جایز اولاد یو. ګرانو وطنوالو خو کومګه بیا د دې قانوني شکل ګورو نو مکه خبره ده چې په کال 1909 کې دوی د ډیورنډ د معاهده د دویمه ماده هغه د دوی د مخالفت کو او زموږ په وطن کې په مغول ګي باندې حمله وکړه. د دین دا معلومیږي چې دوی خپل ډیورنډ لاین د کومه معاهده چې هغه ختمه کړې ده او هغه سره زمونږه هیڅ تعلق پاتې نه دی. بل طرف ته خبرې کی چې سل کال د ډیورنډ لاین شوی دی نو باید چې دالر شي. خو هغه یو بل خبره کوي چې په دې کې اسنه د لیکل شوی چې کله به دا ډیورنډ د معاهده ختميږي. په دې سلسله کې حسن کاکړ وایي چې انګريزانو دوکه کړې ده. هغه چې دا کومه د ډیورنډ معاهده ده نو چې کومه امیر عبدالرحمن خان سره ویل شو پاره کې دوی ته په درې کې چې کومه هغه یو خو چې دوی په انګلیش کې کړی ده نو هغه کې ډیر شي نه دوی د دین لر کړی دي چې پای کې د سلو کالو دا خبره هم وا هغه ته دوی لر کړی ده لکه څنګه چې په هانګ کې د سلو کالو معاهده شوی و. خو د دې نه علاوه زه یو بل خبره کول غواړم چې ذوالفقار علي بوټو نصر الله بابر په کال 1903 کې راغوښتو. هغه ته وی چې د کال 1903 کال را روان دي او د ډیورنډ د سل کاله معاهده سل کاله برابرېږي نو دغه به د خپل ځمکې تپوس کوي افغانستان. نو په دې وجه په کار چې په افغانستان کې اور بل شي. بیا په هغه وخت د خیبر پختونخوا گورنر خلیل الرحمن هغه وی په 2015 کې هغه خبره کوله چې ما پرویز مشرف ته ویل دي چې د ډیورنډ معاهده هغه ختمه شوې ده سل کاله برابر شوی په کار تعالی دادي چې تاسو افغانستان سره د دې د تجدید په سلسله کې بیا خبرو کې. خو دلته زه یو خبره کول غواړم په دې سلسله کې د بین الاقوامي قانون مطابق هغه معاهده چې کومه معاهده کوي کې دا نه لیکل شوی چې دا د 10 کالو لپاره ده کدا د 500 کالو لپاره ده کدا د 100 کالو لپاره ده نو چې دا پکې نه لیکل شوی نو چې کومه معاهده زنونو کوم دغه نه سبا موږ شم او دغه نه 500 کاله پس موته شم دغه نه 100 کاله پس موته شم او اوس مونږ یو 150 کالو شو خو د افغانستان دولت وزینه دا د بین القومي قانون خبرته زکو. بل طرف ته په هغه زمانه کې چې سټیم دا معاهده کېدله نو د ټولو زیاته معاهده به د 9 کالو کېدله نو 9 کالو نه پس په بیا دوی یو ځای کېدل او دا دغه معاهده تجدید وکړه چې دا معاهده د مخ وړاندې باندې بوتله. خو که چا بل ولیکل چې 10 کاله پس 10 کاله پس پکې دا که چا به ولیکل 10 کاله پس 10 کاله پس خو که چا دا اون لیکل نو هغه به اتوماتیکلی د 9 کالو لپاره و. اوس دلته خبره داسې ګرانو وطنوالو چې پاکستان یو بل خبره کوي. هغه وایي چې د کال 1393 معاهده د کال 1915 معاهده د کال 1919 معاهده او د کال 1921 معاهده هغه هم ډیورنډ لاین منل دي. نو اوس ته خبره لګرازو او زه د هر یو کال د دې اپریشن کوم بس د دې عملیات کوم چې دا څه شي. په کال 1393 کې چې انګريزانو کومه معاهده دغه سره کړې و امیر عبدالرحمن خان سره نو هغه په کال 1900 او یو کې چې هغه وفات کیږي نو هغه په خپل د دې اقرار کوي چې دا امیر عبدالرحمن خان سره زموږ شخصي معاهده و. خو دلته یو بل قانوني سوال را پیدا کیږي چې هر کله دا شخصي معاهده و نو د ډیورنډ مخکې به دوی دغه له 12 لک روپیا ورکولې امیر عبدالرحمن خان لا او د ډیورنډ د دسخط کېدونه پس به د شپږ لک ولا نور سی واکړي د 13 لک روپیا ورکولې. نو د دې نه دا خبره ثابتېږي
چې د امیر عبدالرحمن خان سره د دوی شخصي معاهده و نو دوی هغه شپږ لکه روپۍ رشوت ورکړي دي چې دا په بین الاقوامي عدالت او د بین الاقوامي قانون لاندې دا یو ډېر لوی جرم دی. بیا به راشو چې پاکستان وایي چې په کال 1915 کې هم دغه شوې ده دوی ډیورلینډ منلې دي. هغه معاهده دی پاکستان چې کوم په کال 1893 کې شوې ده. نو څنګه چې ما مخکې وویل چې هر کله بیا دمو معاهده په کال 1915 کې امیر حبیب الله خان سره د انګریزانو کېږي نو په هغه کې بیا هغه معاهده د مزنزي او بل معاهده کېږي ځکه چې هغه معاهده کې چې کوم شرطونه هغه د امیر حبیب الله خان اون منل شو او بل دا چې د امیر حبیب الله خان سره شخصي معاهده شوې ده. یعنی امیر حبیب الله خان او امیر عبدالرحمن خان دواړو سره شخصي معاهده شوې. بیا دې دا خبره کوي چې په کال 1919 کې کومه معاهده شوې ده دا د پاکستانانو خبره ته کوم چې په کال 1919 کې کومه معاهده شوې ده هغه هم ډیرلینډ منل دي. نو په کال 1919 کې چې کومه معاهده شوې ده هغه کې سره چې کومه ملپانه ده کوم انکسچر دی هغه کې خو د پاکستان د افغان دغه د برتانوي هند او د هندستان په مکه چې کومه ټول معاهده شوې ټول ختم شوې دي. دغه کاغذ بس موجود دی دا پر خبره نه دي. نو څنګه دی وایي چې د کال 1919 کې کوم دی نو افغانستان منل دي. بیا براشو د کال 1921 دغه ته نو چې کال 1921 معاهده تراشو نو هغه د درو کال لپاره ارزي دغه و او په هغه کې په ماده نمبر 14 کې دا ښکارل کړي شوی چې دا د درو کال لپاره یو ارزي خبره ده او په مستقبل کې به چې کوم یو طرف د ارزور کې مخالف طرف لا نو په یو کال کې به دنه دا خبره دا به ختميږي دا معاهده. نو د دوی دا ټوله معاهده دا ټوله صرف په فرضي خبرو باندې منحصر دي او دغه وجره چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې د ډیورن دا کوم ګریخه ده د دې هیڅ قانوني حیثیت نشته. خو دلته اوس یو بل خبر کول غواړم. زه دا ټوله خبرې نن پدې کوم چې زمونږ د افغانستان او د کوزي پښتونخوا څخه خلک د ډیورلینډ په دغه باندې ډېر خبرې کوي. نو زه هم چې دا خبرې باید چې د تاریخ یو حصہ جوړ شي. اوس پدې کې اولنې غلطي سره ګوره دا دواړه معاهده چې شنو دا خبره ارکله چې ډیورن واپس لاړ دغه نه پس د معاهده نه پس هغه دا خبره وکړه چې دا خو د سفیر اف انفلوئنس د بچا د اثر لپاره دا اثر د لرکولو نه مونږه د علاقه را جدا کړی خو دا د برتانوي هند علاقه نه دي. نو دغلته یو سوال پیدا کیږي چې دا سفیر اف انفلوئنس دا څه شي دی. نو یو پروفیسور دی دغه نوم دی پروفیسور ګوایني د سټيفانو چې هغه د انټرنیشنل لا پروفیسور دی په جنیوا یونیورسيټي کې په سویټزرلند کې. هغه دا خبره کوي چې د سفیر اف انفلوئنس کوم معاهده دي دا بین الاقوامي هغه معاهده دي چې دا د هغه ځایونو لپاره کیږي چې یا خو هغه ځایونه نو مین لند وي چې باغې د چا قبضه نه وي د ځای نه وي او یا هغه ځایونه لا دریافت شوی نه وي. لکه فرض کا یو ځای دی او هغه چرته شخو لا چامونته نه دي نو بیا مختلف ملکونه خپل متفصل وکي شرکت دا زمون پیدا کړو د کې دا ستای دا بستای سای دا بستا سر لاندې دا زما د سر لاندې نو دا په هغه حالاتو کې کیږي. دا غوډه پر هغه لفظ استعمالي د غسم جبي د لاتینی جبي او لفظ استعمالي تیرا نولس چې هغه مطلب درې چې نو مین لند. نو په دې وجه باندې چې کومه پټه دا د خطکې نو دا هغه په دې علاقه باندې اتارټي خپلواکي نه وي او بیا چې کوم دغه علاقوي د علاقوي نو د سفیر اف انفلوئنس چې کوم دی دا چې چا سره دا معاهده شي نو دا غوي د حق نه جوړوي چې دا سفیر اف انفلوئنس دا بل چاته په حواله کی دا غوي انټرنیشنلی بنیادی تور دا غوي د حق نه جوړيږي. نو دغه شانتي د ډیورلینډ په معاملې کې چې کومه د سفیر اف انفلوئنس خبره شوې ده نو هغه برتانیې ته د حق نه ورکړي چې هغه د کوم قبایلو چې کوم علاقې دي د قبایلو طرف ته چې د هغوی ته د خپلواکۍ حق ساورنټي رائټس ورته وي هغه دوی ته نشي ورکړلی. نو خبره ده چې برتانوي هندستان دا خبره بني چې دا یو ورچوال باونډري ده یو ارزي خبره ده.
نو په دې وجه باندې هغوی چې کم کار په کال 1929 کې انګریزانو کړی دی او هغوی د وایي چې دا ډیورنډ مونږ هم دوی ته پرېښی دی نو دا د دوی بین الاقوامي دا د دوی حق نه جوړوي چې دوی دا د سفیر اف انفلوئنس رائټس چې کوم دي حقوق چې کوم دي دا دوی بل چاته په حواله کړي او دا اګریمنټ د کال 1893 چې کوم اګریمنټ دا بایندینګ بایلیټرل اګریمنټ نو بلکې دا کالونیل اګریمنټ چې هغه صرف د سفیر اف انفلوئنس هغه بیان کړی چې د ډیورنډ دغه ترتبه موږ د یو بل د سفیر اف انفلوئنس خیال ساتو دا د دې اولنې دغه غلطی ده. دویمه غلطی څه ده؟ دویمه دا ده چې د کال 1893 نوي او د کال 1915 دا کومه معاهده چې کوم دي دا ټول شخصي معاهده وي. په دې معاهدو کې د افغانستان دولت شامل نو او د دې اقرار هغه په خپل کړی دی دا د صدقه خبره نه ده. اوس خبره داسې ده چې د کال 1915 او د کال 1903 نوي چې کوم دوه اګریمنټو هغه شخصي شو. په کال 1919 کې هغه هم دغه ده چې هغه د ډیورنډ خبرې چې کوم دی ختم کړی دي او کال 1921 کې دا ده چې دا د درو کال لپاره و. اوس څلورمه غلطي په دې کې څه ده؟ څلورمه غلطي دا ده چې پاکستان دا خبره کوي یو بل کنونشن دی دا کنونشن نوم دی ویانا کنونشن اند د لا اف ټریټیز VCLT هغه ته وي. دوی د هغه د 15 وخت د ماده په لحاظ سره دوی دا خبره کوي چې د وی د حق د لاس ور کړی دی افغانستان چې دوی یونیلیټرلی چې دوی د خپل ځان نه فیصله وکړي چې موږ د دې دغه نو د دې دغه نو زو خو خبره داسې نه ده دغه شی نه ماره پیدا کړی دي چې دا به څنګه زه د دوی د اخیری چې کوم خبر دوی ګوره پاکستان لګیا دي هر ځای کې ځان بچکی چې کوم د معمولی سوري دی پکې بوجک دي خو د بدبختانه زه چې تحقیق کوم د افغانستان د طرف نه هیڅ نشته دوی صرف دغه پستوت او بادام او شنو چې خوراک ته ناستي بل هیڅ نه کوي چې دوی د ډیورنډ متعلق د اوسه پورې یو خبره په بین الاقوامي دنیا کې د کال 1900 نه پس نه کړی او پاکستان چې هغه غل دي نو هغه هر ځای کې چې کوم سوري هغه بندي او د اخیری سوري چې کومه ده د چې کومه خبره کوي دغه متعلق چې یاره د وینا کنونشن اند لا اف ټریټیز VCLT متعلق د کوم خبره کوي دغه کاغذ ذات مولریستري چې دغه بل دغه تور پنجابیانو نه په لنګونو پورې وتړم او په جهلم او په دغه به ورخته کوم لکه صبر وکړه زه به تاسو سره ګورم دا د دې تاریخي او د دې دغه حل چې په کومه طریقه موږ به د خپل وطن آزادو. ګوره رونه زه د کوڅې پښتونخوا د خلک متعلق تاسو سوال کړی دا متعلق یو خبره کوم ما همیشه یو خبره کړې ده مونږه چې ضرورت پیښ شو نو د ډیورنډ نه واخله تر دا عباسینو پورې امیر امان الله خان سره ټول د کوڅې پښتونخوا پښتانه را پاسېدل بیا مونږ په ځای پرېښودو او خپل د نیم افغانستان استقلال یې واغشت او مونږ غلامان پرېښودو چې باچایي وه هغه را باندې 80 کاله هغه را باندې یا کندهار کوله او یا را باندې کابل کوله خو چې غلامي شوه نو هغه مونږ ته پرېښوده. اوس مونږ د شابه کې او ځان خلاص کې بیا نادرشاه په وخت کې هم زمونږ د قبایل ورونو چې دی نادرشاه په کابل کې نو هغه لار بچا څخه لړکه او دته وی چې راشه اوس پتاخ کېنه او بیا به نادرشاه هغه ته خپل اعلان کې کابل نه وشتل. ګران ورونو چې کله ما په کال 2009 کې د پاکستان د ازادۍ چې وخت د هغه ورته خبر کوم کو وخت راغی د کوڅه پښتونخوا پښتنه برابرسي اوس تر پاتولوژي دا چې وخت راشي نو برابرسي به نه راپاسي او زه به دا خبر کوم چې زه د لوی افغانستان لپاره کوم خبره کوم ته ګوره چې د کوڅه پښتونخوا پښتنه زه مشرای نه یادوم هغه خرڅوي دي خو دا عام ولس دا زموږ بچی دي دا زموږ دي دا زموږ خويندې دي دا به موږ سره د خپل وطن د ازادۍ او د خپل وطن د ګټلو لپاره خامخا راپاسي دا زما ایمان دی. ګوره رونو ماته هر یو کس لیکي هر یو کس ماته وایي چې د سر په قرباني تیار یو او زه دا منم چې افغان ولس دولت نه افغان ولس هر قرباني ته تیار دي خو ما سره د حال د یو ګولې باندې په هر څه کې زبابه سین درسم یا د الله تعالی بندګانو خو د افغانستان دولت زما په خپل کې پیکړې چولې دي په خپل خو ټک نشي کولی د خپل کورسو د پاره ناس په لولو کورسو باندې ناس دي په خپل خو د ټک نه دي او زما په خپل کې پیکړې چولې چې ماته وایي چې افغان نه نور خو له خبره چې د مونږ آزاد کی مونږ د نازه د مونږ خپل ځان آزادول شو
مونږ ته پته چې مونږ مستنګ ځان آزادو خو څه داسې خبرې دي چې زه هغه د افغانستان د دولت نه د دسخط نه علاوه نشم کولی د دوی نه زه صرف دسخط غواړم چې ګوره چې زه دله په پاکستان باندې اور بالوم او که نه بالوم چې ګوره چې زه په دنیا کې دا خبره څنګه مخ په وړاندې باندې ځوم چې اباسین پر زما وطن یو زه اباسین ته رسم که نه رسم ما سره داسې کاغذات دي داسې شی نه مې را پیدا کړي دي چې زه درته بیا دا خبره کوم چې زمونږ په یو خلکو دا خیال دی چې مشال سره لښکرې دي او مشال به راځي په پاکستان به ورځي ما سره هغه طریقې دي چې په کومه طریقه باندې چا تصور هم نه کړی او زه به دله دا پنجابیان تورمخي دي به دله حیران کړم زه به دا دنیا حیران کړم چې دا شي نه در کوم ځای نه را پیدا کړي دي خو زما دپاره په موجوده وخت کې د افغانستان دولت دشمن دی هغه نه غواړي چې له روبر یو ځای شي نن 102 کلو شو چې ستاسو نه جدا شي تاسو زما رونه یې تاسو زما خویندې یې ستاسو له زه جدا یم زه غلام یم تاسو نه خو نه شوه او نن یو کال 102 کاله پس د کوزي پښتونخوا نه د محکوم افغانستان نه د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا یو بچی را پاسېدل چې نوم یې دی مشال خان ټکر وایي زه خپل وطن آزادوم او د افغانستان دولت ورته وایي ما زرک شاته خو سره افغان نه دا زموږ نو زه درته ګوره یو خبره کوم افغانانو ورونو یا خبره زما اورئ لکه څنګه چې اوس موږ ناست یو او موږ وایو چې عبدالرحمن خان دا وکړل حبیب الله خان دا وکړل امان الله خان دا وکړل پلانکي دا وکړل ظاهر شاه دا وکړل دغه شانتې به هم بیا سبا موږ جاړو چې اشرف غني دا وکړل او دا وکړل خو بیا به هغه هېڅ فایده نه کوي دا خلک د بار دنیا نه راغلي چې په افغانستان کې اور بلېده نو دوی په بار دنیا کې پیسې ګټلې اوس اور له راله د کور بیرمن شو اوس هغې جدي پښتنو ته چې ټول عمر په کورونو کې قبرونه دي د ازادۍ دپاره ځمکې نیلام شوي دي کورونه ډېر سوځېدلي دي ژوندونه یې تباه شوي دي نن هغه افغان نه دی او دی افغان دی که دې سبا په دې افغانستان کې دی نه پاتې کېږي چې سبا افغانستان کې څه مسله جوړه شي دی به بیا ځي خپله بچو له به ځي او په بار دنیا کې به ژوند تېروي که څنګه چې د افغانستان کې چې اور بلېده څنګه په هغه دا کړو زه دا خبرو سره ښکاره کوم ځکه یې راښکاره کوم چې افغان ولس بیا به ګورې زر ته یو خبره کوم ما ته به بیا ما نه بیا ګیله نه کوئ ما ته به دا نه وایي چې ټکر ته دا کار ولې ونه شو ځکه چې دوی څه کړي دي نو ټول د افغانستان ولس وایي چې دا دې خلک خو ژوند ورپسې نه راپاسي د افغانستان ولس په دې خلکو پسې نه راپاسي چې تاسو ولې دا کار کوئ که چېرې دوی ته پته و چې موږ د افغانستان ولس راپاسي نو دوی به چېرته هم دا معاملې نه وې کړې نن د ډیورنډ په سر باندې معاملې کېږي شوي دي امیر عبدالرحمن خان په کاغذ باندې ډیورنډ لاین خبر کړې وه او موجوده دولت هغې له عملي شکل ورکړه د 80% نه زیات دغه چې کوم دی ډیورنډ لاین هغې باندې افغان ته ولګېد او دې په پکتیا کې وایي چې مینه او وینه نه بېلېږي اول خو ته وینه ته بېلې چې ته ما پر دې بولې ته څنګه دا خبره کوي تاسو له زه دې حیران دام چې دې خلکو له چې خبره کوي په دې دروغ دوی له شرم نه ورځي چې دوی دا قسمه خبرې کوي زه افغان ولس تاسو ته یم که د دې نه پس تاسو راپا نه سئ او د خپل حق تپوس ونه کړ نو دا یاد ساتئ چې څنګه د افغانستان دولتونه ګناهګار دي دغه شانتې تاسو هم ګناهګار یې دغه شانتې تاسو نه غواړئ چې بیا به تاسو نه غواړئ چې لارو بر یو ځای شي بیا پرېږدئ کوزه خلک په خپله غلامۍ زنځیرونو کې ژوند تېروي او تاسو هم خو نه به ګوره یاد ساتئ چې نه به په کوزه کې به دا وینې بندې شي او نه به په بر کې دا وینې بندې شي وخت په وخت په بل مشال را پیدا کېږي مشال به مړ شي بل مشال به را پیدا کېږي هغه به وایي چې زما د پلار نیکه وطن افغانستان دی هر وخت په کابل کې په کوڅه باندې اشرف غني نه ناست دا خبره ذهن کې کېدی دغلته هم څوک د احمدشاه بابا د میرویس نیکه یو کس راشي او هغه به وایي چې زما د پلار نیکه وطن چې کوم دی هغه د امونې تر اباسینه پورې دی او دا زه ورته یو خبره کوم زه له چا نه پیسې نه غواړم ما ته دا په دې جوړ کې څوک وایي چې ما یو چا سره ټیډي پیسې راکړې دي 40 کاله جدوجہد کې ټیډي پیسې سره ټیډي ټول ارته په خپل سره باندې کوم خو څه خبره داسې چې هغه زما اختیار کړي هغه داسې دي چې هغه ما سره چې هویت نه زغه نشم کولی او افغانستان د پاکستان دولت د ټول طالبانو له یا د نور چې کوم دهشتګرد دي د دوی پاسپورټونه ورکړي د دوی په پاکستان په پاسپورټونو باندې کله د یو ملک دورې کوي کله د بل ملک دورې کوي او دا ډرنان دوی خو د دې یېرېږي چې مشال په کابل کې کینی نو پاکستان به رانه خفه شي چې مشال خو دغه روانوي پاکستان ورلې او دوی تاسو په کابل کې کینولې دي دوی خو د هغوی نه یېرېږي یره د پښتنو د دوی د هغه پښتني غیرت څه شو دوی پښتانه دي
آیا د دې په وینه کې د پښتنو وینه بهږي چې دا اوس د پاکستان یریږي؟ پاکستان په 40 کال وشو چې جنگ په مسلط کړی دی، په 40 کال وشو چې زمونږ 2 میلیونه افغانان روړه خویل را په وینه کې اولمبول، 15 میلیونه خلک مهاجر شو او اوس د پاکستان یریږي. خو پاکستان ته معلوم دی چې دا سوي برړې وي چې وي چې ډیورن نه منم، نور پکې هیڅ غیرت نشته چې د خپل ځمکې تاسو کوي. بل زه یو خبره کول غواړم. ما ته ډېر خلک لیکي چې ټکر صاحب خدای دې لوی افغانستان جوړ کړي. خانه دا خدای پاک زموږ نوکر دی؟ دا خدای پاک زموږ په کوټه کې اوسي؟ نعوذ بالله، دې زما کوټې بند دی، دې زما ټوپک مار دی. خدای پاک به وایي چې څه بدبخته خلقو سره مې رابطه راغلې ده چې ښه بهادر قوم مې پیدا کړي، سر مې ورکړي، خپې مې ورکړي، لاسونه مې ورکړي او بیا هم ماته ناست دی چې دا کار را لوکه دا کار را لوکه. خدای پاک په سوره یونس کې په 10 نمبر رکوع کې وایي چې ته کینې او انتظار کې چې زما دا حالت به بدل شي، نو چې ته انتظار کې زه به هم در سره انتظار وکړم. خو چې هر کله ته راپاسې حرکتو کې زه پکې برکت واچوم او موږ ناست یو او خدای پاک په جولې کې خیر واچوي. د خدای څه کار دی چې تاسو په خپله جولې کې په خپله خیر نه اچوئ؟ نو د خدای څه کار دی؟ اول راځئ چې حرکت وکړو، بیا به خدای پاک ته وایو چې خدای پاکه موږ سره په قرآن شریف کې وعده کړې ده چې ته حرکت وکړه زه پکې برکت اچوم. ما حرکت کړی ته ګوره چې خدای پاک برکت اچوي که نه. اول زه هغه کار چې کوم خدای پاک ماته ویلي چې دا کار وکړه، زه د غیر پر ما حرکت وکړې، تاسو به وګورئ چې خدای پاک برکت اچوي که نه. او دا کم خلک که هغه په لر کې دي او که په بر کې دي چې هغه د امونه تر د اباسي نه پورې خپله خوره خپله ځمکه خپله مور نه بولي، زما هغه داسې دښمنان دي چې څنګه زما تور پنجابي دښمن دی. دا خبر ګوره ذهن کې کېدی او ما دې ټول ته سر تړلی دی. که ما 100 میلیونه تور پنجابیانو څخه چې د اټیمي طاقت دی هغوی ته سر تړلی دی، نو ما ته د یو څو ګلخانانو که په لر کې دي په بر کې د هغوی ما ته هېڅ اهمیت نشته. وخت به ثابته کړي چې څوک دي. راپاسې دا دولت در باندې ګوره، دوی دا دولت په تاسو ټولو باندې په موږ ټولو باندې ګوره دې مسخرې کوي. دوی نور څه نشي، دوی نور هېڅ نشي کولی. دوی به د خپل اوس به بیا د 5 کاله لپاره راشي او چې راشي بیا به د خدای په امان بیا به د نزي بیا د هغه افغانان نه دي چې دی په ما سره د کاناډا پاسپورت دی. دا زه په امریکا کې او په جرمني کې مستقل اوسېدی شم. زه چې اوس په افغانستان کې وم نو ماله چې دولت کسان راغلل نو که ستاسو دا شرط وي چې زه د کاناډا پاسپورت وغواړم نو مې واله مې ماله د خپل وطن پاسپورت وکړه. زه خپل وطن کې اوسېدل غواړم، زه نور په دنیا کې اوسېدل نه غواړم. زه خپل وطن کې اوسېدل غواړم ځکه چې ما سره د دې حل دی چې زه به څنګه خپل وطن جوړم. ما سره حل دی یا بدبختو، ما سره حل دی چې زه څنګه افغانستان جوړم. یا بدبختو د دولت خلکو، خو یا بدبختو افغانانو تاسو ته ویم چې تاسو د دې چې هر وخت زه به یو بل ویډیو کوم چې زه به دا وایم چې ولې افغانستان نه جوړیږي. زما راتلونکي ویډیو په دې باندې به چې ولې افغانستان دوسه پورې جوړ شو چې زه د هر یو کس را بربند کړم چې د دې خلکو دلته چې په کورسو کې د دنیا بیا هر څه هېري، دنیا بیا تنه مېري، خپل وطن هم هېري، خپل خاور هم هېري، خپل بچم ته هېري، هر څه ته هېري. بس دغه خپله کرسۍ ورته ناست وي. زما په هر کې د دې کرسۍ نه نفرت دی، خو چې دې کرسۍ باندې کېني نو دنه هر څه هېر شي. نو خبره ته ضرور کوم که تاسو غواړئ چې لوی افغانستان جوړ شي، که تاسو وایئ چې موږ د اباسین درته د امو پورې د خپل پلار نیکه وطن چې موږ زموږ تاریخي وطن دی دا جوړ شي، نو راپاسې دې دولت پسې او دې دولت ته تپوس وکړئ چې خو وایي چې مشال خاین دی. خبره خلاصه ده. دا خو ویلی شي که نه، او که نه وایي نو راپاسې پسې چې د دې ارګ نه دلته یو قدم هم بار ته راونځي. دا هغه خلک دی چې دې خلکو د پاس وروسته به بیا ارمانونه کوي. خو ګوره دا یاست چې بل په 102 کال کې یو مشال پیدا شو چې هغه دا نه چې لوی افغانستان و چې لوی افغانستان دا زما زه دا منم، زه د هغې جوړول غواړم. بل مشال به په 600 کال کې پیدا نه شي. بیا کېنه چې دغه تر باندې سټ او سټنډ کوي او دا دغه چې کوم دي دا په ار کې چې ناست دي دوی لکه سبا د ار دروازې لرله که نه هم دوی وایي چې دوی لا لرې دي. دلي هنوز دوره سواله خبره وایي. دا هغه خلک دی. ځکه ما ټولې خبرې زه راښکاره کوم چې دا خلکو د لاسه ګورې موږ غلامان یو. د دې خلکو د لاسه افغان ولسه تاسو په سور اور د تېرو 40 کالو د راسه داسې سوځئ ځکه چې ستاسو مشران خپل مطلب خلک دی. هغوی چې په کرسۍ کښېني هغوی د بل چا خبره نه کوي، هغوی صرف د خپلې کرسۍ خبره کوي. دا د یو کس ماته لیکي
عیسی خان نوم یې دی چې ما خپل وطن ته ځان قربان کړی دی راپاسې دغلته او د خپل رئیس جمهور نن تاسو کې چې مشال څه ګناه کړی یا خو چې د غدار دی یا خو چې د خاين دی بس په خلار کې نه خاين په خلار کې نو ډېر لوی محب وطن دی اور لراله کوربن بنشو او بیا چې سبق خیر دی کرسي لرشي نو بیا به خمس د امریکا ته البته د بچو سره جون کوي هغه بیا تاسو سره نوسی زه چې که زه دغلته یم مړم تاسو هم جان دیم تاسو ځکه چې ما د دې مبارزې لپاره سلويخ کال جون تبا کړی خلک په دنیا کې ګرځي آیا شي کې زم ځوان زلمه د 15 کالو په عمر د پاکستان وروته او زه به شپه ورځ ګرځم زه د خپل وطن لپاره معلومات راجمع کوم چې زما وطن به څنګه جوړیږي او په دې سلويخ کال کې یو کس دا ثابت کړ چې بشار خان ټکر لمون یو پیسې ورکړی دا نو دا مبارزه خو پرې د بزان شوټ کم زمالاس دسه نه دي زمالاس دسه دي د خپل تحریک له داخل ارڅ ځکه په خپل پیسو باندې کوم ځکه زه نن د ارچا چې که زمون متعلق امریکای کار څه کار کړی که روس کار کړی که چام کړی زه هر خبره په ډاکه پدې کوم چې زما په خولي کې زما جبه هغه زما ده هغه د بل چا نه ده ځکه چې دې جبه هغه شي نه سکل چې هغه ولا چا ور کړی دي ما که ساق خولل او شملې مې خولل خپل جبه مې خولل چا د جبه مې نه خولل اوس پاتې شو تاسو خبرو لسه خامده چې څه کوي هغه کوي ما درته ټولې خبرې وکړي او هر یو شی را سره په دې جیب کې پروت دی چې زه بس کوم خو خپل ده که تاسو وایي چې دغه جوړ شي خپل لوی افغانستان جوړ شي را پاسې په دولت پس د زونو سره ډایرکټ پس را پاس او که را پانې د دینه پس ما ته څوک نه لیکي چې ټکر چې مونږه قرباني ورکو ارث ورکو تاسو دغه ته زما ته پوسټ شکل تاسو ما نه پروینه سور کې تاسو دغه ته لګیو د آی خلکو نه زما ته پوسټ شکل چې هغه د بار نه راغلی دو په سر د پاسم ناشتي آیا پاپا چې دغه قانون مانو خبرې قانون په افغانستان په کوم قانون کې دي چې الیکشن به یو کس ګټو د سر حکومت به جوړیږي شته د افغانستان په کوم قانون کې چې 15 کال لپاره به طالبان منتخب او تکاله به ترشته د دوی لپاره قانون نشته قانون زماره لپاره د آی خلکو لپاره چې کوم لرو پر یو ځای کول غواړي د هغه لپاره بیا قانون راشي چې امریکایي خزله خاندي او تذکره او پاسپورت ورکي هغه ټیک ده ځکه چې دا وی په رزق بدل شي زه د چا په رزق نیم لشي زه په خپل رزق لشي زه په خپل رزق لشي خپل غټم خپل سټم د چانه استمنه کو خو ځینې خبرې داسې یا زما لاس کې زما اختیار کې دي ولس غواړي چې لوی افغانستان جوړ شي خو چې دولت نه غواړي لوی افغانستان نه جوړ کړي چې ډېر خبرې دولت سره تعلق ساتي او ولس په واقع خبرې کوي ولس را پاسینه او نتیجه دا ده چې دا یو اخیری موقع ده چې د لوی افغانستان د جوړېدو لپاره یو کس را پاسېدلی هغه وایي چې زه حل در سره زوی جوړوم او بیا به وروسته ګورو چې بیا وروسته څه کېږي چې بیا دا خلک په ډاګه باندې پرېږدي او لکه څنګه چې مخکې پرېښې وې دې قسمه خلکو مخکې پرېښې وې چې په افغانستان کې اور بلېدنو دې بار ملکونو کې ناست وو عیاشۍ کولې خپلې پیسې ګټلې ستاسو چا تپوس نه کوه خو چې د کرسۍ خبره شوه نو کرسۍ ته نه غرالل زه خو هم دغلته اوسېدو نه درځم زه خو کرسۍ نه درځم زه خو خپل وطن جوړوم ځکه چې زه غلام یم اور اوس مکه هغه سوځي چې په کوم ځای باندې اور بلېږي په ما اور بلېږي زما په خپو کې د غلامۍ زنځیرونه دي دغه راشي یو تخلوقي په خبر خلاص شي دا د دې خبر نه ده خبره داسې نه ده راځي چې په شریک سره خپل وطن جوړ کو ان دې خبره پس بیا امان کوي چې څه سوال نه کوي دا یو ورو چې ته د قبایلو وزارت ته ولنه ورځي دا د قبایلو د وزارت کار نه دی قبایلو وزارت ماته په 3 منټه کې قبایلو کار خدا د هغوی کار نه دی دا چې په دې لوی کرسي باندې دغلت ناشته او دا یاره خو کوم خبره برایدم وی افغانستان کې ډیمونه نه جوړیږي وی په افغانستان کې کارونه نه کیږي څنګه به وشي ما ته یو مشر راغی چې هغه په دې انویسټمنټ ډپارټمنټ کې دی هغه وایي چې د یو ځای یو کس راشي هغه وایي چې دلته انویسټمنټ کوم نو هغه چې د هغه دفتر نه بل دفتر ته نو پیسې به ورکوي بیا به دغه دفتر نه بل دفتر ته نو بیا به پیسې ورکوي
نو چې په دې او که پیسې نه ورکړي که څلور میاشتې ورکړي که پنځه میاشتې ورکړي نو زه یو خو اخري دستخط اشرف غني کوي نو ما وی که د اشرف غني په دې قصو کې شامل نه ډیره خوشحالي خبره ده نو بیا آیا دې دا تاسو چې کړی چې د نن یو نیم کال 2 کال مخکې دا اریزه راغلی ده دا مال ولې 2 کال پس راورسېده خو که دې پکې شاملي بیا په دې دستخط کې غږ نه کوي یم مخروز کې یو کس په ټلویزیون باندې د افغانستان په ټلویزیون لګیاو و یوش ډیمونه دی په ټولو باندې د دولت خلک ناست او خلکو سره په معاملې کوي یوش ډیمونه دی یوش ماته یو ډیمو خایته د 200 پورې جوړ سلمان ډیب چې کبدیر اخو د داود خان په وخت کې دغه منځوري شو د 200 پورې یو ډیم جوړ ک سو وکړل اوس لګیا دی یو ځای ته بل ځای ته ځي او قراردادونه کوي ځکه چې الیکشن روان دی چې الیکشن تیر شي نو بیا به چې زه بس دوه خبرې چې زه په یو کال کې دونه بجلی پیدا کوم چې دونه افغانستان په سر کال کې نه پیدا کړی کم ده زه خو افغانستان ته ما عام خلک ولیدل چې د عام خلکو څنګه ژوند دی او د دوی مې ولیدل چې یو کس زه په هلته په هوټل کې وم په سرینا کې نو چې سره لمنو یو شل درش ګاډي ولاړ دي او دا درز دور مې بس چلته چې را کوشم کته و دا منسټر راغلی دی مې وا مې سبب به دې پوسټ لرشي به په دې بازار کې براولې سو به تاسو لکې او شلو درش ګاډي پس راغلی چې دونه یریګ نو مرا کنه مو سرینا ته چې چل راغلی غزان فر غواړه خو د دولت پیسې ضرورت داس لګي ولکه کس په ایرپورټ روپیا لګي تاسو چې چرته لاړې او دلته په بلیونونو ډالر راځي او دا خانه په حقیقت کویان دي وروله پته نه لګي او دا وجه ده چې افغانستان دنیا کم طرف روانه او موږ کم طرف روانه ته د دې کیسه وګوره چې زه د کتابونو ګورم د دې کیسې کله ګورم ما یاخذ دا افغانان دي چې د قسم کارونه کوي او زه دغه خلکو کتابونه ګورم چې کم دوی سره کارونه کړی دي بیا هغوی کتابونه لیکلي دي چې زه هغې ته ګورم هغه وینم زه حیران دریان پاتې شم چې خدای پاکه د دې خلکو په زړه کې د افغانیت دونه غوته بسر دغه نشته دا لا څنګه افغانان دي چې خپل وطن د هر څه لپاره اول خپل وطن خرڅوي وروسته بیا نور خبرې ترې کېږي باقي بنده پوه شي ورونو زه خو په ډاګه باندې خبره کوم پټ پناه نه کوم ماته چا په کابل کې ورځو ټکر چې په دې ځای کې ډېر لوی سکیورټي و نو خیال کوي چې په دې وطاق کې درچ چې دغه نیخي هغه علي نیخي چې تا خبرې نه وري مې پیغام وسته ما په دې خبرو څه کار نشته مې هغه خبرې چې په خپل وطاق کوم هغه په ټلویزیون کوم پټ خبر نه کوم ښکار خبر کوم وروره چې خپل وطن غواړم دا بس نه تر امو پورې او خو په ډاګه غواړم دا نه چې په پټه مې پیاز دي ما ترشي ظلم جواب ورکړ نن را چاته پوسوکو زم وروره چې په کوزه پښتونخوا کې هر هغه کس چې هغه د پاکستان د قانون د لاندې ته پښتنو حق غواړي زما د هغه سره هیڅ تعلق نشته ځکه چې زه د اباسین نواله تر د امو پورې د ټول افغان ولس حق د افغانستان د قانون د لاندې غواړم که دا افغانستان باندې پرې دي کنه هم دې ما د خپل دغه نشي منې کولې خپل مبارزه نشي منې کولې خو صرف زه په دې خپم که سبا زه نه یم دا کم مهنت چې ما کړی دا په دغه شاتې په اور لاوشي او یو چا سره دا حل بیانې چې لوی افغانستان مسله جوړي صرف دا خبره راځي فکر دی په غیر له خپم نو به والله که پس باندې پروايي دا یو راته وایي چې موږ افغان ما ته پته ده چې تاسو وایي ولس وایي دولت وایي تاسو دولت ته تاسو کړی تاسو دولت پر سره پاسې دی وایي د ولس زور د خدای زور دی ما خو تاسو زور نه لیدم راپاسې وکړه تاسو او یاد دا ټول کسان ما سره کینی دوی د ما سره د افغانستان په صورتحال او د دنیا په صورتحال باندې باسو کی دا ټول فرام A to Z د سره خبرم دی او کنه خبر ما ته د دولت یو کس راغلو دا خبره زنن کوم ما ته وایي چې مونږ دا منو چې دا باسینه پر زموږ خوره ده مونږ دا منو چې تاسو زموږ ورونه دا د دولت کس را مال راغلو دا خبره وره خو تاسو په پاکستان کې موږ په افغانستان کې یو د اشرف غني مشاور را راغلی د خلکو دراسه غلامانی مو او تاسو ورته دغلته په لستون باندې ګډېږي د دې نه پس دا زه چې کومې خبرې په ډاګه کوم د دې نه پس زه د افغانستان دولت نه زه د افغانستان ولس هم هغه شاته ګناهګار بګڼم که دوی را پانسېدل
چې څنګه د افغانستان دولت دی. زه به بیا دیم چې د افغانستان ولس هم لوی افغانستان نه غواړي، د افغانستان دولت هم لوی افغانستان نه غواړي. نو په دې وجه ماشاءالله بس کېنه او بس خپل ژوند تېروه. دا خبرې نو ما نه به بیا زه درته بیا دا خبره کوم چې زه خو به نه یم، مړ به شم. خو د غني خان یوه خبره کړې وه په کال 1929 کې. هغه وی چې د پښتنو کور ته راغلې ازادي د تورو غرونو پناه شوه. نو زه نن 80 کاله پس یو بله خبره کوم چې د لر او بر د افغان ولس د دوی درشل ته د لوی افغانستان ناوې راغلې وه، خو هغه د افغانستان د دولت د لاسه بیا د هغوی د سازش د لاسه د تورو غرونو به پناه شي. ما سره دغه فکر دی. دا یو ملګري لیکي چې مونږ او تاسو د لوی افغان وارثان یو، صرف په نوم باندې چې د کوزې پښتونخوا یو بچی راپاسېدلی دی په 182 کاله کې. ما ته خو ووایي چې څوک دا خبره کوي، دا کومه خبره چې ما رانیولې په لر بر دواړو کې چې په کومه طریقه ما رانیولې، هر یو کس راباندې خپلې معاملې کړې دي. نو هغه خو دولت خو ما بچی افغان نه ګڼي. نو که ته افغان ګڼې نو خوشحاله اوسئ، خو دولت ما افغان نه ګڼي. هغه ځان افغان ګڼي چې په لوی کرسو باندې ناست یو، چې سبا په دې کرسۍ باندې نه بیا په افغانستان کې په سترګو نه بېغمه اوسئ. دا یو کس و چې تا وایي چې زه په 2019 کې به زه دغه اخلم. درته څه وایم چې 2019 زما کال دی چې په دې کې به زه غویمه جوړوم. خو چې ما سره زه چې چاله ځم نو ما ته ته څوک یې؟ ته خو د هغې ملک خبره کوې چې هغه ملک در سره تعامل نه، ته څنګه دا قسمه خبره کوې؟ ما ته دا یو خبره کوي چې څه وایي تا ته چې تذکره نه درکړي دولت. ما ته هېڅ نه وایي، ما ته هر وخت وایي چې درکوو. ما ته هر وخت یې اوس یې راته خبر راکړه یو 15 ورځې مخکې چېرې ستا کیسه چې کومه ډېر خطرناک نازک وخت او ستا خبره ډېر نازکه ده، موږ ته تذکره نشي درکولی. ځکه خو ما خبره اوس راښکاره کړه چې ما ته د افغانستان دولت انکار وکړو. اوس د افغانستان د ولس خبره ده. او که ما ته ووایي او دا هم درته وایم چې چا راته لیکل کړي نو ډېر په تکلیف راته لیکل کړي دي چې ډېر د افسوس خبره ده، ډېر تکلیف خبره ده. خو ټکر صاحب زه در سره کوم چې درته د دولت درلیږم چې ستا مسله ډېره نازکه ده، دا ډېر نازک وخت دی، موږ ته له تذکره نشي درکولی. دغه خبره ده، نور خبره نشته. ما ته خبره کوي وروره چې تا له کوم مشاور راغلو؟ یوسف پښتون ماله راغلی و. وکړه ته تپوس. ما ورته هغه ټایم کې وویل چې زه ستا نه منم او زه نه ستا د مشر د اشرف غني منم. دا ستاسو وطن نه دی، دا زما د پلارونو نیکه وطن هم دی. هغه ته یې مخامخ ویلي و. وکړه ته تپوس چې 2 کاله منسټر هم پاتې شوی دی، د کندهار دغه هم پاتې شوی دی، ګورنر هم پاتې شوی دی، اوس مشاور دی، دغه کلاس فیلو هم دی د اشرف غني. وکړه ته تپوس ته مشال ته دا ویلو، یوازې هغه نو زوی هم ورسره راغلی و چې تاسو ښکته خیو موږ برخ یو. دا دغه خبره نه وه، هغه په خپلو زه سیاسي سړی نه یم. دا دغه خبره نه وه، دا چې هغه چا سره په دغه محفلونو کې کیني دا د هغې خبره وه. او چا سره کیني ما خو چې څوک دی. اوس دوی سره ټوپۍ په پارلمان کې په سر کړی او وایي چې موږ د مزدور پښتون مرسته کوو، ځکه چې هغه وایي زه د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو حق غواړم. او مشال ته وایي چې ته افغان نه، ځکه چې مشال وایي چې زه د عباسي نر ته د امو پورې د افغانستان د قانون لاندې د پښتنو حق غواړم. هغه ته وایي ته افغان نه. او مونږ دا سره ټوپۍ 88 کاله په سر کړي د بادشاه خان د لاسه. 88 کاله د سره ټوپۍ موږ په سر کړي دي. نتیجه ورکړه خبر نور په بوسو کې نو پیو چې څوک مخکې کېږي خپله خبره ښکاره کوي. که دی وایي چې زما مخ کغه هر څوک دی چې زما مخ دغه ته دی اسلام آباد ته دی، نو زما مخ خانه کابل ته دی، زما ورسره هېڅ تعلق نشته. چې نشه د استبداد لري په سر کې ما ته یو دی که مغول دی که افغان. زما مسله نازکه په څه ده؟ زما مسله نازکه په دې ده چې د دوی اجاره داري ختمېږي. دوی خو په ډرون باندې تجارت کوي، دوی خو په ډرون باندې بره په کوزه پښتونخوا کې قمپرس خلک او په بره پښتونخوا پښتانه په ډېر د ټرک په پتې پسې لګول چې موږ ډرون نه منو. وایي چې ته د ډرون متعلق یو مملوک ته آرټیکل کتلی دی، یو 2 کلي دي لیکلي دي چې دغه څه ته وایي ډرون څه ته وایي. خبر وایي چې ډرون څه ته وایي، ډرون لای څه ته وایي.
دغه خبره ده او چې زه افغانستان ته درلم یو میاشت په تیر کړ چې یو میاشت په سیوا ته کړ و جریمه ورکوي ته ویل میاشت پاتې وګوردا میاشت تیر کې بیا بزي دا زما وطن دی د دې وطن لپاره مخ پر جون تبا کړی خو ما افغانستان بس دغه په فیسبوک باندې افغانستان ولس ناس چې بس مشر خو دې داسې کا او مشر بوندسري او نور په عمل کې هیڅ نشته زه خو دې نتیجه باندې ورسېدم په دې نتیجه باندې ورسم چې که ولس د خپل دولت نه تاسو اونکي نو مونږه د پاره د کوټي پښتونخوا د خلکو لپاره خاص کر زمانه لپاره بیا د افغانستان ولس او د افغانستان دولت دا یو شان دي چې د افغانستان دولت هم دغه نه غواړي د افغانستان او بیا به زویم چې د افغانستان ولس هم نه غواړي نو بل لار زمانه لپاره پاتې نشته زه څوکم ما ته چې موږ سره لارونکو بس څنګه وکړه تکړه شه دغه شپور لارونن کوي نو اوکې لارونکو کې ما ته د پکتیا خلکو ویل چې تکړه مونږ لارونکو مېمه کوي ځکه چې مال په افغانستان دولت جواب نه راکړي مال اوس د افغانستان دولت جواب راکړي چې موږ تذکرې نه درکو اوس که تاسو کې پښتو او د خپل وطن سره مینه چې د اباسین د ابو خپل وطن غواړي را پاسه دولت پس اوکې ته تاسو که دې دولت ته پته لګیدل و چې تاسو کول شئ دوی به دا کار بیان کو خو هغه ته پته چې بس چې وایو په ټلویزیون مرا شي چې وایو په دغه کې مرا چې وایو په کوڅو کې چې راشي بل ورځ کورونه تلاش بس خبره خلاص شي او خپل کارونه کوي نو زما سره بالکل تاسو خبره کولای شئ زما ټلیفون تاسو دغه کولای شئ په ما سره په فیسبوک باندې راشه زه به خپل ټلیفون درکوم چې کله وای ما سره خبره کولای شئ ماته اسمه مسله نشته ممانعت د افغانستان دولت کوي څوک ممانعت زه تاریخ خبره کوم د افغانستان دولت کوي هم دغه احمر ناس دغه هم دغه غنی ناس هم دي زما کار خو د اشرف غنی په لاس کې دي چې هغه په دفت کې نه کوي هغه وی چیرې زموږ ډېرې مسلې ډېر زیات دي او د مشال مسله په دونه هم نه ده ځکه چې د سلويخت زرو ملو مربع مل زمکه د افغانستان د پاکستان سره ده زه دغه خبر کوم هغه دونه اهم خبره دی پر نه ده هغه د دې لپاره اهم خبره نه وي د مشال له زموږ ډېرې مسلې دي او نور دغه تناسي شپورس په ار کې زبر یره د خلل میسو باسي د دې نور ډېرې مسلې دي یو مسله هم کړه په کابل کې د دروازې سلسله کسان وایي دغه مسله حل کړه دغه ته تکړه نه ناس دې ته تکړه ناس چې د کوڅه په تنان یو کس راغلی او تاسو چې هغه چې اسی نه راغلی څه پروګرام سره راغلی او تاسو وایي چې دغه مسله دونه ضروري نه لکه څونه چې موږ نور مسایل دي نن با ار ډیر خوشاله شي چې ما ښکاره خبر وکړي پاکستان ته بوچ وګورته کنه موږ مشال خان لا ستاسو پوجا باندې خبر نکړه پاکستان به البته اوس ډیر زیات خوشاله شي یره ورځ افغانستان ته درلم او افغانستان ته بیا راشه افغانستان ته درلم یو پیرم یو نیمه میاشتې راکړه بیا مې دوه نیمه میاشتې تیر کړلې زه خو هیڅ په پته پوه نشم څه التم لګم چې غویم چې مال د غره تذکره و یو چې تاسو دولت ما ته تاسو چې دولت نو سو پرې یو تاسو چکړې چې تاسو له کارته تذکره ورکړئ تاسو ماته یو کس د خبرو کې چې ما خو یو ورځ د چانه دا ونه در چې دولت پر راپسې او ورته ویلي تا یو کس ته دغه خبرو کې ډاکټر نجیب چې ډاکټر نجیب رئیس جمهور نو ما سره به حیثیت یو جمهور هغه ملاقات کړو او ځکه پاکستان ته تختدلم نیپال ته د نیپال نه چې واپس راتلم نو ما سره د افغانستان ویزه نه و نو ما چې دغه ته ټلیفون وکړ سفیر ته په دلی کې حسن شاه شرق هغه ټیم کې هغه سفیرو نو هغه ماته بچي بیغمو سره ایرپورټ ته بل راشي نو ایرپورټ له خلک رالل او ماته په ایرپورټ باندې ویزو لګول زران افغانستان ته او بیا زه سلور مشال ته مو د افغانستان د دولت ملمو او په ما باندې د دنیا د خلکو الته دغه لګیدلې وي ډیوټي لګیدلې چې زما حفاظت وکاو د دوی خو شل ګاډي ته مخکې روان شل ته روس راولي زم دون یاره سبه درته ویم مړ یاره خو ما درته ورور دا یو کس بیا و چې کابل ته د پیر درلم که زه د افغانستان ولس را پاسې د افغانستان ولس را پاسې او ما ته بیا د افغانستان ولس وي شراشه زو بیا درته اوس درشملته میاشتې رقم یو نیمه شپه دوه نیمه میاشتې رقم او واپس راشم او بس ټکر سي درکو بیغه مسه ټکر اخر کې بس دلته خبر ماته خبرولو چې بس ټکر سي دل نشو درکولې دل خبره خلاصه ده زه چې لاړم دغه ته هیک تلانم او ما د انټرنیشنل کوټه جس خبر کوله نو چې هغه ته باغ ارسو خل ماته ير دی افغانستان سره خپل ځبک ډیره زیاته راځي د سلوخ زره مربع مل ځبک ته بل چې دیولو دی اډو ته پوس نه کوي مې
مې هغوی سره د خبرو لپاره وخت نشته ځکه چې مې دا دونه ضروري خبره نه ده د هغوی لپاره نورې ډېرې خبرې دي د هغې لپاره سره وخت شته ما ته یو ورور بیا ولیکل چې دا متعلق ته څه خیال دی دا څه شی دی پښتون مومنټ کا څه شی دی منظور زما خبره ډېره صفا ده چې ګوره زموږ قبایلي ورونو سره ډېر لوی ظلمونه شوي دي نو پکار چې دغه را پاسېدلی دی منظور د خپلو د دغه ظلم خلاف زه دغې پورې مرسته کوم ښه برابر مرسته کوم هر قسمه مرسته مې ورسره کړې ده خو که دی د پاکستان د قانون دننه د پښتنو حق غواړي نو دا حق مخکې باچا خان د برطانیې هند په وخت کې د پښتنو حق غوښته بیا روسن پاکستان د قانون دننه پښتنو حق غوښته دغه شانتي صمد خان او دغه چې کوم دی زوی او دا شانتي اسپندیار ولی دا ټول هغه هم د شي نه وخته او غواړي او زه د اباسینه تر د امو پورې د افغانستان د قانون لاندې د پښتنو حق غواړم که چې هغه دغه مخ بیا اسلام آباد ته او زما مخ کابل ته نو موږ مخامخ د یو بل نه جدا کیږو زما دا خبر ډیره ښکاره ده ډیره په واس کومې باندې ده د کې داسې خبره نشته چې ګینه دا خبره دي زه دغه تکم په دې کې چون نه کې خبره چې خبره بالکل پټاګه ده بالکل پټاګه ده زما چا سره دښمنی نشته هغه زموږ ورونه دي که هغوی باندې تکلیف دی زه بیا دا خبره کوم د هغې ظلم خلاف غیره پاسېدلې موږ د خپل وس مطابق پرسنو کې دا خبرې ډېر مخکې ته کړي زما تقریرونه وګورئ چې ما کومې بیانې ورکړي او مې په انګلیش کې ورکړي او مې په پښتو کې ورکړي دنیا ته مې په انګلیش کې ورکړي چې زموږ ورونه سره څه کېږي دغه خبرونو سره څه کېږي دا مې ویلي ډېر ځای کې ویلي دا په ویډیو کې دا هر څه موجود دي خو چې څونه پر د پاکستان خبره چې د پاکستان سره زما هېڅ تعلق نشته که هغه هر څوک دی چې هغه د پاکستان خبره کوي هغه سره زما هېڅ تعلق نشته زه د لوی افغانستان خبره کوم که په دې کې را سره څوک مرسته کوي ویل اینډ ګوډ که نه کوي را سره زه په خپله غیم چې څونه کار کولی شم او بیا کړی شم چې نه شم کولی بیا دا چې خپل کار دی نو دا خبره خو موږ یو سل او دوه اتیا کاله شي چې اورېدو چې لر او بر یو افغان او ډېرو نه منم دا ټولې خبرې څه ګپ شپ دی ګرانه زه خفه کېږم نه چې دغه تذکره نه راکوي زما ډېر ښه ژوند دی په هر ځای کې زه ډېر ښه ژوند تېروم خو زه صرف په دې باندې خفه کېږم چې دا خبر وروسته کېږي دا کار روانېږي چې څونه زما تذکره لیټ کېږي دومره خبر روانېږي صرف مسله دومره ده چې دغه مسله پکې نه وي نو زه خو اوس هم ما ته خو هېڅ تکلیف نشته زه خو چې په دنیا کې اوس هم کوم ځای کې زما کوم ځای کې مړه غواړي زه هلته اوسېدی شم ما ته هېڅ تکلیف نشته بس پاکستان کې زه ونسم نه اوسېدل نه غواړم او نه پاکستان اوسېدو ته پرېږدي او زه بهر بس یم او ما دا خیال چې زه په ټول عمر دا څه چې دا د افغانستان کې تېروم خو د افغانستان دولت نه وي چې ته افغان نو بس زه بهر یم چې بس او زه خپل دغه کوم زه خپل مبارزه کوم دنیا د تاریخ ډک دی چې خلکو خپل ملک خلک نه پرېښو او بیا په حیثیت یو فاتح خپل ملک راغلی د دنیا تاریخ ډک دی زه خپل لګیا خپل مبارزه وکړم خو د دوی دا خیال دی چې یاره موږ به دې دومره تنګ کړو چې دې اخره کې به انکار وکړي چې زه دا کار کوم نه دا د دوی غلطي ده دوی ما پېژني نه چې زه څوک یم ما د چا پلارونه دې مبارزه نه شي منې کولی که ما 100 میلیونه پنجابیانو ته چې اټومي طاقت او سس نه دي ما هغوی ته ملا تړلی نو ما ته بل څوک دی ما ته بل څوک هېڅ شی نه دی دا یو ورور وایي چې که لر او بر یو ځای نه شي نو مسله نه حل کېږي دا زما ایمان دی که لر او بر یو ځای نه شي نه په لر کې وینه بندېږي نه په بر کې وینه بندېږي دا بالکل زما د ملګري سره اتفاق دی دا بل دا خبره کوي چې محمود اچکزی متعلق ته څه خیال دی ګوره وروره آینسټاین وایي چې هر کله ته یو ځای ته ځې او خپل منزل ته ونه رسې په هغه لارې باندې چې ته بیا هم ځې نو ستا نه بل بیوقوف انسان نشته ګوره باچا خان په کال 1919 کې سیاست شروع کړو او صمد خان په کال 1929 کې سیاست شروع کړو په هغه ټایم کې زه د انګریزانو غلام یم او د کال 1920 نه پس زه د پاکستان غلام یم ما کې هېڅ فرق رانه وي اټ مینس چې د دې ټولو لارې غلطې دي دوی په غلطه لاره باندې روان او قصدن په غلطه لاره روان ځکه دې کې یو ملي افغانستان غوښته نه باچا خان غوښته نه دغه بچي غواړي نه صمد خان غوښته دغه بچي غواړي دا زما په دې خبره بالکل ایمان دی د دې خلکو د ګډو دا وړې نه شړې نه جوړېږي ګوره ورکه د علي وزیر دی او که د پښتون دی او که هر یو کس دی دوی چې کومه خبره کوي نو دوی د ځانو نه کټوري غواړي دوی د پنجاب نه دا تمه کوي چې هغه به چېرته د پښتنو په حق کې خبرې وکړي
زه تاسو ته ډېر لنډ مثال درکوم. ګوره دغه چې کوم دی د ولی خان د پارټي باچا خان دي اسفندیار دي دوی یو پنجابي احسان وای هغه څه درکړ مو سیکرټری پاتې شوی د پارټي خو هغه په خپل کور کې چاوټ نور کو چې دغه لپاره د پارټي لپاره. نو خبره دا سره چې پنجابي اول پنجابي دي د ټولو نو بیا د مسلمان دی بیا روسو پاکستاني خو د ټولو اول د پنجابي دي. ماته د سمر خان پټ د محمود خان زی پټ د اسپندیار پټ دوی دغه چې د پاکستان په اویا کال تاریخ کې دوی د پنجاب نه یو سیټ وروړي. دا خو موږ پښتانه چې کله په مسلمانۍ پس رواني او کله په پیر پټي پس رواني او کله په بلې پټي پس رواني او هغه چرته یو سیټ ورکړي ځکه چې د دې خپل قمپرست مشرانو د دوکو د راسه داخله تنګ شي ځکه عمران خان پس عمران خان سي یو ما هغه خپل مهاجر دی د جالندر نه مور خپل راغلی دي دا ځکه د دوی د لاسه د دې مشرانو د لاسه د دې تشپنو قمپرست مشرانو د لاسه هغه لاله او پس ځکه چې ما سره د خودي خدمتګارانو څخه بچي بلوش او عمران خان سره ما ته وی ټکر لا چې ته را پاسې او خبره جوړه شي ته ګور چې مستاسره یو کوم چا سره او موږ د غلو سره نور ته یو ځکه موږ سره نور نشوتلې و ذکر دا احتجاج چې موږ نصاب عمران خان سره چې کوم ملګری ما سره خبرې کول غواړي هغه د فیسبوک راشي او ماته د میسج پریږدي زه ورته ټلیفون نمبر ولګم او بالکل چې هر وخت وي یو خبره یا ساتي چې ماته که د شپې که 2 بجې او که 3 بجې څه وخت می چې ماته ټلیفون کوي ګرځو ټلیفون سلیش ساته زه کولاو ساتم هر وخت به هر څوک ټلیفون کولی شي. اوس مو په لوی الله سپارم پاک الله خوشاله الله د الله په امان.